د خر ناداني او د ګیدړ چل. په یو لرې ځنګل کې یو وږی زمری اوسېدو. څو ورځې کېدی چې ښکار یې نه و کړی. د لوږې له امله یې سترګې سرې شوې وې او ګامونه یې دروند وو. ګدړ پټ تېرېده چې زمری ولیده او غږ یې پرې وکړ. ګیدړه، ډېر وخت شو نه مې لیدلی. نن مې پر تا غاښونه تودوم که ښه ښکار دې راته پیدا نه کړ. ګدړ وویل: ای پاچا مه خفه کېږه، زه به درته داسې ښکار پیدا کړم چې ته به موړ شې. ګدړ په ځنګل کې ګرځي، خر ویني چې واښه خوري. ګیدړ خر ته وویل: خر وروره، زه ښه خبر درته لرم. زمری غواړي خپل ځایناستي وټاکي او تر تا بل هوښیار څوک نه ویني. خر په خوښۍ سره وویل: زه او د ځنګل پاچا، دا خو ډېر ښه زیری دی. ګیدړ وویل: او راځه چې زمري خواته لاړ شو. زمری تیار ناست دی او خر ورنږدې کېږي. زمري ناڅاپه پر خر ور ودانګل، خو خر ځان خلاص او په تېښته بریالی شو. ګدړ خر ته وررسېږي او ورته یې ویل: نادانه خره، ته خو هېڅ نه پوهېږې. زمري غوښتل ستا د سر ویښتان وباسي، ځکه د تاج لپاره یې اندازه کولې. خر له ځان سره ویل: ها، زه خو بې ځایه وتښتېدم، راځه دا ځل به نه تښتم. خر بیا زمري ته ورنږدې کېږي. دا ځل زمری خر له لکۍ نیسي، خو خر تېښته کوي. ګدړ بیا خر ته دروغ وایي: ای ورور، هغه غوښتل ستا لکۍ پرې کړي چې د پاچاهۍ تخت اخیستل درته اسانه شي. خر خوشحاله شو او ګدړ ته یې ویل: ښه راځه، دا ځل به خامخا درسره ځم. زمری دا ځل صبر کوي، خر ته نږدې کېږي او ناڅاپه پرې حمله کوي او له منځه یې وړي. زمری خر خوري ګیدړ ته وایي چې زړه ماغزه او بډوډي راوباسي. ګیدړ ماغزه پټ خوري، نور غړي راوړي. زمری وویل: چیرې دي ماغزه؟ ګیدړ زمري ته وویل: که ماغزه یې درلودل نو 3 ځلې به ستا مخې ته نه راته. دا بې مغزه و. د دې کیسې خلاصه او مطلب دا دی چې څوک د دوکه بازو او مکارو خلکو خبرو ته غوږ نیسي، هغه به د خر په شان خپل ځان تباه کړي. هوښیار انسان باید د دښمن پیژندل زده کړي، ځکه چل او فریب د نادانو دام دی.